ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تیرو درسونو په دوام نن بیا غواړم تاسو سره په لاجیکل فنکشنز کې په اف لاجیکل فنکشن باندې کار وکړم او د نن په درس کې غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکړم که چیرې تاسو یو پټرول پمپ ولرئ او د تاسو څخه وغوښتل شي چې تاسو دغه پټرول پمپ د روزمره فروشاتو دپاره یو منظم سیلز شیټ جوړ کړئ چې تاسو هره ورځ دا معلوم کړئ چې نن ورځ موږ څومره سی ان جي خرڅ کړی، څومره پټرول هم خرڅ کړي او څومره ډیزل هم خرڅ کړي. په همدې شکل که نور آیټمز هم تاسو سره اوسي نو د دې دپاره څه چل کوم، راځم مایکروسافټ اکسل خلاصوم. که چیرې تاسو دلته متوجه اوسئ، دلته ما یو ساده غوندې فارم جوړ کړی دی چې په دې فارم کې ما سره څو کالمه دي. اول د ډیټ کالم دی، بل ما سره پارټیکولر یا آیټمز په نامه یو کالم دی، بل پر لیټر کاست په نامه یو کالم دی، یونټ یا یونټس سولډ په نامه یو بل کالم دی ما سره، ټوټل ډیزل سولډ، ټوټل پټرول سولډ او ټوټل سی ان جي سولډ په نامه باندې نور کالمونه دي. خو دې نه مخکې چې زه تاسو سره په دې باندې عملي کار وکړم، که چیرې تاسو دې خوا ته وګورئ، دلته ما سره یو ډکی غوندې بل ټیبل دی چې په دې کې یو آیټمز لیکل شوی، بل کاست لیکل شوی دی. همیشه تاسو دې نه مخکې چې تاسو ځان دپاره یو ډیلی سیلز شیټ جوړ کړئ په مایکروسافټ اکسل کې، تاسو باید هره ورځ دغه آیټمز یا پارټیکولر چې تاسو خرڅوئ په خپل پټرول پمپ کې د هغه قیمتونه تاسو مشخص کړئ. د مثال په طور پټرول مونږ سره 80 روپۍ دی یو لیټر، او ډیزل مونږ سره په 50 روپۍ دی کاست دی یو لیټر. د سی ان جي چې دی هغه کاست چې دی مونږ سره 80 روپۍ دی. نو اوس دغه کاست مونږه په دې فنکشنو کې استعمالو. اول خو راځو ډیټ لیکو، مثلا د نن تاریخ دی د شپږمې میاشتې شلم تاریخ 2025. دا ډیټ ما ولیکو، همدا ډیټ مې تر دې ځای پورې دا سلیکټ کړه او کنټرول ډي باندې مې کلیک کړه، همدا یو تاریخ مې ولیکو. فکر وکړئ چې تاسو مونږ صرف د نن ورځ دپاره داسې یو ډیلی سیلز شیټ جوړو د خپل پټرول پمپ دپاره. په پارټیکولر کې مونږ کولی شو مختلف آیټمز استعمال کړو، مثلا کیدی شي مونږه څو ځلې پټرول خرڅ کړو، صحیح شوه، او په همدې شکل باندې ډیزل هم مونږه خرڅ کړو، مثلا 2 دفعې ډیزل ما خرڅ کړو، 3 دفعې، او په همدې شکل باندې څو ځلې ما نن ورځ سی ان جي خرڅه کړې، په همدې شکل بیا هم ما پټرول خرڅ کړو، صحیح شوه. نو پر لیټر کاست کې به مونږ دغه آیټمونه مشخص کوو. څنګه مشخص کوو؟ نو زه راځم دلته اف لاجیکل فنکشن استعمالوم، راځم لیکم چې مساوي اف که چیرې دې پارټیکولر کې په دغه ځای کې چا ولیکو، چې شی ولیکو پټرول، نو ته به ما ته ووایې چې پر لیټر کاست د دې څو دی، پټرول په څو دی، په 80 روپۍ دی. دلته به تاسو ګورئ. په همدې شکل کاما اف که چیرې بل اف لاجیکل استعمالوم، البته فنکشن دې ځای کې چا ولیکو، څه ولیکو ډیزل، نو ته به ما ته د ډیزل قیمت راوړئ 50 روپۍ. کاما اف که چیرې بیا دغه پارټیکولر کې بیا چا ولیکو، څه ولیکو سی ان جي، نو ته به ما ته راوړې 80 روپۍ. او که چیرې نه چا ډیزل ولیکو، نه چا پټرول ولیکو، نه چا سی ان جي ولیکو، کامه ما ته څه راوړه، هیڅ مه راوړه، یا صفر ما ته ولیکه، صحیح شوه. که چیرې غواړې خالي راشي ډبل کوټس دقسې به لیکئ، او که چیرې ته وایې چې نه صفر دې راشي نو صفر به لیکې داسې. د هغه نه وروسته یو قوس بند، بل قوس بند، بل قوس، چون 3 اف مونږ استعمال کړي، 3 دانې کلوزینګ بریکټس به هم مونږ استعمالوو. هغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوو. که چیرې غواړئ دغه فنکشن لاندې هم تطبیق شي، تاسو به څه چل کوئ، دې باندې به کلیک کړئ، دا به داسې لاندې تر اخیره پورې سلیکټ کړئ او کنټرول ډي به کلیک کړئ، نو هغه فنکشن به تر هغه اخیره پورې تاسو سره امپلیمنټ یا تطبیق شي. اوس که چیرې ګورئ د هر یو قیمت یې ما ته مشخص وښوده، که چیرې زه دا پاک کړم قیمت هم ورکېږي ورسره، ما ته هېڅ نه ښیي، صفر راوړي. او که چیرې زه ورته ولیکم چې مثلا ډیزل، صحیح شوه، نو ما ته به څه چل کوي، ډیزل قیمت به ښیي. که چیرې ورته ولیکم چې سی ان جي، نو ما ته به د سی ان جي قیمت ښیي، ځکه دا قیمت مونږه مخکې نه ورته اډ کړی دی. یونټس سولډ مطلب څومره ډیزل یا څومره پټرول یا څومره سی ان جي ما خاص کړو. زه دا نور صفر کوم، صحیح شو، دا مې پاک کړو.
نو د مثال په طور ما د دې څخه مثلا یو کس راغی 40 لیټره پټرول یې مانه واخیستلو. صحیح شوه. نو دلته چې دی موږ غواړو که چیرې پټرول خرڅ شي پټرول پیسې دې لاړ شي مستقیم پټرولو ته، که چیرې ډیزل خرڅ شي د ډیزلو پیسې دې راشي مستقیم ډیزلو ته، که چیرې سی ان جي خرڅ شي د سی ان جي پیسې دې راشي مکمل سی ان جي کالم ته. یعنې داسې ګډوډي دې نه وي پکې. پټرول خرڅوو موږ پټرول پیسې دې لاړ شي مستقیم پټرولو ته، ډیزل خرڅوو هغه پیسې دې مستقیم کاپي شي ډیزلو ته، او که چیرې سی ان جي ته دې لاړ شي. نو او په آخر کې دلته ماته ټوټل هم وښي. نو څه چل کوم راځم اول ډیزل ته بیا اف لاجیکل فنکشن دلته استعمالوم. راځم لیکم چې مساوي اف کچیرې څه چلو شو دغه پارټیکولر مساوي شو د څه سره ډیزلو سره. ګوره موږ په ډیزل کالم کې استو ډیزل سره مساوي شو. نو کامه څه چلو کا دغه پر لیټر کاست به واخلې ضرب کې په یونټس سولډ کې، او که چیرې ډیزل نو بیا څه چلو کا ماته صفر راوړه. تاسو په خبره پوه شوئ. اف ټرو دا به واخلې ضرب کې په دې کې، اف ناٹ ټرو یا ویلیو اف فالس ماته زیرو راوړه. قوس بند چون یو اف لاجیکل فنکشن مونږ استعمال کړی نو یو کلوزینګ بریکټ دلته مونږ استعمالو. انټر به کلیک کړئ. همدا فنکشن به دا سلیکټ تر اخیره پورې کنټرول ډي به کلیک کړئ تر څو هغه فنکشن لاندې امپلیمنټ شي. دلته به راشئ مساوي اف کچیرې دلته د پارټیکولر کې چا ولیکه څه یې ولیکو پټرول یې ولیکو. نو کامه څه چلو کا ته به دغه پر لیټر کاست به واخلې دا به ضرب کې یونټس سولډ کې، او کنه څه چل به وکړي ماته به صفر راوړي. قوس بند انټر. لکه دا فنکشن چې موږ دلته یوز کو. دلته موږ ډیزل په دې فنکشن کې استعمال کړ دا کالم چون د پټرول مربوط کیږي نو پټرول هم ولیکو. نور یو شی هېڅ تفاوت نه لري. دغه نه وروسته انټر باندې به کلیک وکړئ. دا به سلیکټ کې تر لاندې پورې کنټرول ډي باندې به کلیک کړئ تر څو هغه فنکشن لاندې امپلیمنټ شي. اوس وګورئ دا چون پټرول دی نو دا پیسې مستقیم پټرول کالم ته راغلي. سی ان جي ته به راشي مساوي اف که چیرې بیا دغه پارټیکولر کې چا ولیکه سی ان جي صحیح شوه. نو کامه څه چل به وکړې دا پر لیټر کاست به واخلې ضرب به یې کې په څه کې یونټس سولډ کې، او کنه صفر به ماته راوړی. دغه نه وروسته قوس بند انټر به کلیک کړي. نو دا به هم واخلي تاسو سلیکټ به کړئ تر لاندې ځي پورې او کنټرول ډي باندې به کلیک کړئ تر څو هغه فنکشن لاندې امپلیمنټ شي. اوس تاسو وګورئ که چیرې زه دا پاک کړمه دا پارټیکولر کې هېڅ ونه لیکم نو دلته وګورئ ټوټل ډیزل سولډ کې زیرو، ټوټل پټرول سولډ کې او ټوټل سی ان جي سولډ کې ټول کې زیرو راغی. ګرچې یونټس مې لیکلی فرق نه کوي صحیح شو. که دا هم پاک کوي مشکل نشته. خو که چیرې زه دلته راشم ولیکم چې ما سی ان جي خرڅ کو صحیح شوه نو ما ته وایي د سی ان جي قیمت چې دی 80 روپۍ دی. سو یونټ سولډ څومره دی ده مثلا 30 لیټره مې خرڅ کو نو یو خو دا اخلي په دې کې ضربۍ دغه پر لیټر کاست په یونټ سولډ کې ضربۍ، او دا پیسې اټومیټیکلی چېرته ځي ټوټل سی ان جي سولډ ته ځي. تاسو اوس وګورئ. نو اوس که چیرې زه دلته ولیکم چې ما پټرول خرڅ کړو نو ما ته وایي پر لیټر کاست د 80 روپۍ دی. تر څو چې زه یونټ سولډ ونه لیکم دغه هغه پیسې دلته نه راځي دې ته نه راځي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. زه ورته چې یاره ما 10 لیټره دا خرڅ کړو نو 10 ضرب 80 څو کېږي ماته 200 روپۍ کېږي، او دا پیسې مستقیم چېرته راغلې پټرول ته راغلې. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا ټوټل هم تاته وښیي چې څومره ټوټل یونټس موږ څومره خرڅ کړي دي صحیح شوه، او څومره ټوټل ډیزل خرڅ شوي دي، څومره پټرول خرڅ شوي او څومره سی ان جي خرڅ شوي. څه چل به وکړئ اول به ټوټل یونټس ته راشئ صحیح شو یا یونټ سولډ ته به راشئ مساوي سم به ولیکئ او دا بره ځای به ټول داسې سلیکټ کړئ. قوس به بند کړئ انټر باندې به کلیک کړئ. ما ته وایي تر اوسه پورې تا مکمل تقریبا 40 لیټره خرڅ کړي چې په دې کې سی ان جي هم دي پټرول هم دي، او څومره ډیزل موږ خرڅ کړي مساوي سم، او دغه ټول بره صحبه دا سلیکټ کړئ او قوس به بند کړئ. په همدې شکل راغلم دلته مساوي سم او دا ټول کالم به داسې مکمل سلیکټ کړئ تاسو او قوس به بند کړئ. بیا به ټاپ باندې کلیک کړئ تر څو دې بل کالم ته لاړ شي. مساوي سم به بیا کلیک کړئ، بیا به دغه ټول کالم داسې مکمل سلیکټ کړئ، قوس به بند کړئ. نو اوس وګوره ما ته وایي چې تا مکمل 1800 روپو سی ان جي خرڅ کړي او د 200 روپو تا پټرول خرڅ کړي، ډیزل دې بیخي نه دی خرڅ کړي. دې ځای کې نه دی، دې ځای کې دغه زه غواړم چې دا ټوټل دا ډیزل او سی ان جي او پټرول ټوټل هغه اماونټ ماته وښیي. مساوي سم باندې به کلیک کړي، ورته به ووایي چې یاره ډیزل والا کاما پټرول والا او سی ان جي والا دا ټول به ماته دلته وښیي.
نو تاسو څه ګورئ دلته ماته وایي تا ټوټل فروشات چې کړي د نن ورځ دپاره د دغه تاریخ دپاره 2500 روپو دی. دې کې چې دی تقریبا 200 روپۍ پټرول دی او 1300 روپۍ ډیزل دی سی ان جي دی وبخئ. نو یو شي بل ته متوجه اوسئ که چیرې زه دلته ولیکمه ډیزل چې شی ولیکمه ډیزل ولیکمه نو یو خو ماته هغه پر لیټر کاسټ هم ښیي خو دا پر لیټر کاسټ ټوټل ډیزل کې ماته ښیي. ولې دلته ماته ښیي ځکه دې کې دغه فنکشن کې یو ځای کې موږ څخه یو څه مسټیک شوی په دې باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ چې ډبل کلیک وکړئ دلته اوس وګورئ دغه د ضرب په ځای باندې دلته مونږ د اینډ هغه سمبول استعمال کړی دی. نو زه څه چل کوم دی برابر دلته راځم په دې باندې ډبل کلیک کوم دغه اینډ سمبول چې دا لرې کوم دلته ضرب سمبول اچوم پکې صحیح شوه انټر باندې کلیک کوم. نو اوس دا فنکشن غواړم تر اخیر لاندې پورې دا امپلیمنټ کوم سلیکټ مې کوم کنټرول ډي باندې مې کلیک وکړو. اوس وګورئ تر څو چې تاسو یونټ سولډ نه لیکئ دلته هغه قیمت مونږ ته نه ښیي. نو زه که چیرې ورته وایم چې یاره ما 100 لیټره خرڅ کړو نو ما ته وایي مکمل 15000 روپۍ شوې او لاندې هم جمع کوي او دا پیسې دلته هم مونږ سره اضافه کیږي. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې خپل د پټرول پمپ دپاره داسې د روزمره فروشات دپاره ډېر یو ښایسته او ساده سیلز شیټ جوړ کړئ. نو دا زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس.